په بلخ ولایت کې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت له لوري دا ځل هم د 1900 بوتلو په شاوخوا کې تاریخ تیره درمل راټول او وسوځول شول. د دغه ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر وایي د دوی د څارنې او ارزونې بهیر هره ورځ د ښار او ولسوالیو له ټولو درملتونونو څخه دوام لري. نوموړي د دغه اقدام موخه د حیواني ناروغیو مخنیوی وباله او زیاته کړه چې په تیره یوه میاشت کې په دغه کچه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل راټول او د اړوندو ادارو د مسئولینو په شتون کې وسوځول. بیشتر از 17 بوتل بود داخل شهر مزار شریف و ولسوالیا در مدت 1.5 ماه جمع آوری شده. امروز اکثریتش تاریخ گذشته بوده و بعضیش ادویه‌های تقلبی کم کیفیت بود و بسیار کم واکسین هم بود در بینش. امروز عریق ساختیم. نوموړي د بلخ ولایت له ټولو درملتونونو او د حیواني درملو له پلورونکو وغوښتل چې د بې کیفیته او تاریخ تیر درملو له پلور ډډه وکړي، کنې نو له قانوني چلند سره به مخ شي. کوشش داریم همیشه که ما در بررسی دواخانه و کلینیک ها و چی بخش مرغداری است چی بخش لایوستاک است، ما همیشه دکتر صاحبایی که روزانه هر روزه میبرند در بازار توصیه میکنن اولی که دوای کیفیت با کمپانی های معتبر خریداری شود. دومین که ما بر از اونا همیشه توصیه ما همی است که دوای تاریخ تیر شده یا کیفیت نداره یا واکسین است یا ادویه است، باید نخرن، خریداری نکنن، کوشش کنن که دوای تاریخ تیر شده را به مالدار ما فروخته نشه. د یادونې وړ ده چې دا 5م ځل دی چې د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت د ښاریانو د روغتیا او د څارویو د درملنې د ستونزو د مخنیوي په موخه ټیټ کیفیت لرونکي او تاریخ تیر درمل راټول او سوځوي.